د سرور دانش لخوا د احمدشاه بابا په ګډون د پښتون قوم او مشرانو ته سپکاوی او غبرګونونه په دې اړه ولسمشر غني ولې چوپ خوله ناست دی، پښتانه مشران څنګه ولې سپک کړي دي، دا هر څه په دې ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. په بامیانو کې د ولسمشر غني پر وړاندې د دوهم مرستیال سرور دانش له لوري له احمدشاه بابا څخه رانیولې تر محمد داود خان پورې په توهینامیز ډول له طالبانو سره د افغانستان د ټولو شاهانو پرتله په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه پارولي دي. سرور دانش یک شنبې په ورځ په بامیان ولایت کې د ولسمشر غني په حضور کې د افغانستان مؤسس او هغه ټول شخصیتونه په سپکه یاد کړل چې ښاغلی غني یې ځینې وخت خپل ایډیال شخصیتونه یادوي، لکه غازي امان الله خان. دانش د امارت په اړه د څرګندونو په ترڅ کې وویل طالباني نظام د سدوزي او محمدزي له سلطنت سره له 1940 څخه تر 1988 پورې پر افغانستان څه باندې 230 کاله حکومت وکړ. د روح او محتوا له نظره هیڅ توپیر نه لري. په هماغه نظامونو کې هم د یوې قبیلې یوې وړې ډلې په مورثي او استبداد او دیکتاتورۍ پر افغانستان حکومت وکړ. د امارت په نظام کې هم د ټول عمر لپاره د یو ملت پر برخلیک د اتباعو د اساسي حقونو له رعایت، عمومي ازادیو او حتی اساسي قانون پرته د یو پرت حکومت مطرح دی. د امارت نظام له قانونه پورته نامحدود دی. تر دې وړاندې هم سرور دانش باندې تور پورې شوی و چې په میدان وردګو ولایت کې ځایي هزاره قوم آسوي تر څو کوچان خپلو سرځایونو ته پرېنږدي. په دې اړه د ننګرهار پخواني والي ګل اغا شیرزي د سرور دانش خبرو ته سخت غبرګون ښودلی دی. ګل اغا شیرزي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش وروستۍ غیر مسؤلانه څرګندونې چې د تیر ویاړلي تاریخ په حق یې کړي په کلکو ټکو غندم او د قوم او میړنۍ افغان ولس سره د مشورې وروسته به خپل وروستی تصمیم د ګرانو هیوادوالو سره شریک کړم. بلخوا تکړه ژورنالیست میرویس تانکزی هم لیکي دانشه تا لا خپله ډوډۍ خوراک نه وزده چې محمدزوی او سدوزیو د ولسواکۍ تر ټولو اساسي اصل یعنی لویه جرګه لرله. ستا بله جامې اغوستل هم نه وزده چې امان الله خان له نړۍ سره سیالي کوله. تا د خلکو په سرونه میخونه ټک وهل چې داود خان جمهوریت را ژوندی کړ. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.